نکاح کوم خبرو سره ماتي؟ نکاح خو داسې شی دی چې لکه دا خو لکه بالکل لکه فضول لکه بیخي دی که فضول شیړو مني نه. مني نه لکه دا ګپ کې د دې باره کې نی ویل پکار زبردست همدغسې ماتیږي لکه که یو سړی ګپ کې ووي یا غوسه کې ووي یا مطلب دا دی نور څه داسې په جذباتو کې راشي دا ووي ماتیږي همدغسې ده همدغسې. لالا تاسو څه وایي نکاح کوم خبرو سره ماتي؟ هم دې خبر سره لکه دا خو په ګپ کې به ګپ نه ګڼي که ګپ یې ګڼي دې چې نکاح دا ما د یو مولانا صاحب نه هم تپوس کړو وه لکه دې دا سره تاسو ګپ نه ګڼي چې ښځه باندې طلاق کړي که هسې دې هم د بنده ښځه طلاق کېږي دا ډېرونه جذبه کې راشي که نه وایي په ما 3 پیرې او په ما 20 پیرې طلاق هغه ټایم جذبه کې راشي وروستو بیا رضا کي په مینه خو لالا نکاح یې مات شه چې بالکل ما چې نکاح ما چې هغه پاکه بیبي په طلاق شي. بالکل طلاق شوله ما د مولانا صاحب نه تپوس کړو دې باره کې دلته هم دې ګپ یو بل سره لګو نو هغې راته ویلو چې نه چې په غوسه کې راغله که داسې په ګپ کې وي خو هغه نکاح ماتېږي هغې به بیا 3 میاشتې پس چې کوم دی او 3 میاشتې پس به بل چا سره نکاح کړي هغې نه پس بیا ته هغې سره بیا نکاح کولی شي. جی که یو سړی نن وي چې په ما طلاق یې ګپې وګڼو زمونږ الله ته دا ناخوښه عمل دی د طلاق دا خبرې ډو چیړل په کار نه دي خو دا زه په دې چیړم چې ډېرونه غلط فهمۍ کې پراتی چې دا زده کړه وکړي که چا په ګپ کې مې وي چې 3 پیرې په ما طلاق یې بعضې وایي 20 پیرې په ما طلاق نو لړه تباه برباد شه دیم تباه شه هغه هم تباه شو نو په کار داري چې دا خبرې په ګپ کې هم نه کوو داسې ده که نه لالا بخښنه غواړم یو تپوس بل کومه دا ټاپک داسې چې د زده کړې په خاطر که د انسان الله مکه بیا مکه د خولې نه کفریا الفاظ ووتل نو دته په دې کم نقصان دی څه نقصان میلاوي لکه څنګه کفریا مطلب یو کفریا الفاظ دی دا ډېر وایي که نه وایي د الله صرف مونږ ته مخه شوې ده دا هم کفریا الفاظ هغه له استغفار پکار دی الله پاک معاف کړي دا خو دې بیا کفر ته وړ لکه که دې دا دغه کوي چې کفر ته واړې دي نو کلمه دې لړه لالا چې انسان د خولې نه کفریا الفاظ ووتل کم کم نقصانات دي 3 غټ نقصانات نو بس که یو انسان یو خو د کلمه لړ راشي دا غره شي دا د الله تعالی یو امتحاني په د باندې دا نی په کار چې یار الله پاک زمین ته مخ شي یا داسې دا د الله تعالی یو امتحاني د لالا هغه ډېر زموږ مشران یې ډېر وایي ستا په مذهب کې واړه بول یا پیشاب وایي حکم وایي که نه سپا خبرې په دې کوو چې دې نه واړېږو ډېر وایي که نه ستا مذهب داسې ستا مذهب هغسې نو دا خو تا دین وچېړو نو ته کفر ته واړې دي دې سره ستا نکاح مات شو هغه پاکه بیبي دې په ځان طلاقه کړه داسې ده که نه ښه کلمه دې هم لړه که د حج نیم کړی هغه دې هم لړ نو په کار دي چې د دې سیزونو نه دې خبرو نه ګریز وکړو خیال وسات بالکل جی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی نکاح کوم خبرو سره ماتیږي اکثرونه غلط فهمۍ کوي نکاح کوم خبرو سره ماتیږي لکه مطلب کوم خبرو سره نکاح ماتیږي نکاح او چې سړی ښځې له طلاق ورکړي نو ماتیږي او کوم چې د نبي پاک وسلم سنت دي د هغې خلاف کار کوي نو ماتیږي هغه تا ته معلوم دي علما ته معلوم دي پوهه کسانو ته معلوم دي کم چې منه دي هغه منه دي که یو سړی ووي چې په ما طلاق په دې کې 10 کاله تیر شو بیا وي چې په ما طلاق چې 3 پیرې برابر کړل دا په ده باندې طلاق بالکل جوش صحیح خبره بالکل بعضې وایي ستا په مذهب کې داسې او ستا په مذهب کې هغسې که نه دې سره هم انسان ایمان نه خارجېږي دې سره هم نکاح مات چې نکاح مات شي بیا نقصانات ډېر دي نو بس بیا خو ناجایزه شو جي که نه ناجایزه شو او جی او څه پیغام ورکول غواړي ښکلي دوستان یاره جي بس نیک کار کول غواړي او نیت ښه پکار دی او د بدو نه سړی باندې کول پکار دي کوم ستا وس څونه پورې رسي دا تا ته اسلام هم وي بل نبي پاک وسلم تا ته حکم هم دی د الله هم دغه حکم دی نو بس دنیا خو ډېره ډکه شوې ده بس ښه کار کول غواړي جي نو ګډوډو سره پروګرام دی نو دا ډېر ښکلی دی ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی د دین په لحاظ سره کوئ الله هم کامیاب که زه ګورم تاسو پروګرام ډېر بس کوو یم صرف او صرف په دې خاطر چې زده کړو بالکل جی موږ نه هسې نه موږ ټول عمر وکړو بیا هسې حصه پکې نه بالکل جی بالکل ډېره مننه د انسان د خولې نه الله مکه بیا مکه چې کفریا الفاظ وځي
هغې سره څه نقصانات دي انسان ته سانتا دین نه پیدا خارجيږي دین نه پې خارج جی سر بل بل چې چا واده کړي دا نکاح یې لړه جی سر بالکل نکاح هم لاړه صحیح ده جی سر بل چا حجونه کړي هغه یې لړه دنیا نه چې دین نه وځي نو هغه پاتې بګي بیا څه شو هغه کلمې لړه نار څه لړه جی بالکل صحیح ده چې دین نه وته هغه ډېر وایي که نه وایي دا اوس الله وایي مونږ ته مخه شوې ده نو دا هم کفریا الفاظ دي. بالکل سر صحیح ده داسې ویل نه دي په کار دې سره سړی د نکاح نه هم خارجېږي د کلمې هر څه نه خارجېږي بالکل سر نو په کار ده چې داسې قسم الفاظ نه استعمال بالکل سر لالا راشه که یو دوه خبرې وکړو که نه څنګه یې شکر دی جی لالا ته مې وایي زموږ دا پروګرام د زده کړې په خاطر بالکل جی بالکل هر سړی دا نکاح کومو خبرو سره لالا ماتېږي نکاح نو غلطې خبرې به نه کوې ګاډې واډې بس نو او که نه خو په مینه محبت به اوسېږي کور کې چې نه ښه ده خفه کېږو نه ته لکه چې ته لاړ شي کور ته او روټۍ چې همدغه حساب دی نن سبا خو چې ګورې نو په روټۍ چې باندې غوبل دی چې لاړ شي اوړه نشته چې لاړ شي چیني نشته نو په دغه یې غوبل دی نو ډول غوسه نشته په دې خو نکاح نه ماتېږي نه د نکاح خبره نه نو همدغې باندې غوسه شي نو سړی نو بس بیا دې خوا وګوره نه لالا د زده کړې په خاطر نه چې دغه کومو خبرو سره ماتېږي نکاح نه دغه مال اوس پته نشته هغه جي او نه مونږ چاته داسې دغه کړی دی کور کې نکاح په ګپ کې هم ماتېږي چې یو سړی وایي ته په ما طلاق یې 3 پیرې په ما طلاق نه داسې خو به د دې شي دا نو هم نالې داسې خو به دا نو هم نالې چې دی غوغه لکه کوم سړی واده کړي نو به دا نو هم نالي همدغسې ده مطلب مې د دې پروګرام دا دی چې دې خبرو سره ټوکې نه کوو دا زموږ د تورسرې خویندې میندې په دې کورونو کې بعضې نیم بزدلي هغه ډیوټي نه شي کولی وایي طلاق هم دی ما سره دی وایي اپشن شته بالکل جی زه بالکل هم دا طلاق دا د الله ډېر زیات بدي شي ډېر زیات ډېر اجازت شته په اسلام کې خو د الله ناخوښه سي بالکل جی بالکل او که نه یا ځه ورځ د قیامت شوه ترېنه هیرانو لیونی منډې په دنیا پسې وهینا ورته به وایم په رب ګرانه د خپل امت دپاره بیا وکړه سوالونه دا خپل ایمان یې لاړو خرڅ کړو خپل محمد मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी